د مرکز اړوند د ګڼو کلیو مشرانو په خپل میاشتنۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشهیي توکو په کلکه به مخنیوی کوي. دغه څرګندونې له 13 کلیو څخه زیاتو مشرانو د نانګزیو په سیمه کې په جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مسعود متین خان، د سرحدونو قبایلو چارو رئیس نقیب الله نیازي، د 13 کلیو مشرانو مخورو، مدني فعال حشمت الله سیګل او همدارنګه نور برخه درلوده. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته استاد بابر علي ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل. ویل دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې څو د نشهیي توکو پر وړاندې ولسونه جدي مبارزه وکړي. بیا د مرکز د بېلابېلو سیمو مشرانو په استازیتوب انجینر عبدالرحمن صافي، ملک سیداګل او نورو ژمنه وکړه چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې نشهیي توکي کښ، قاچاق او وپلوري او دوی به یې په کلکه او جدي ډول مبارزه کوي. دوی پریکړه وکړه چې ټول ولسونه تیار دي څو په دې برخه کې همکاري وکړي. بیا د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤل عبدالمتین خان او د سرحدونو قبایلو چارو رئیس حاجي نقیب الله نیازي له ولسونو مننه وکړه چې په پوره قوت او ولسي تړون نه مخې د ټولو نشهیي توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې. دوی ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په هره برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.